قوشتېپې کانال د هېواد د آبادۍ پیلامه. کله کله په ډیرو غمجنو شیبو کې د خوښۍ یو خبره هم د دې سبب ګرځي چې څو اونۍ د پام پر بل شي. غمونو ته د شاشي او یو پټه شان خوښي دی په زړه کې وغړېږي. پر موږ افغانانو د خوښۍ خبر ځکه ډیر ښه اغیزه کوي چې تیرو 20 کلونو کې مو د جنگ پرته څه آبادي نه ولیدلې. څوک چې د هیواد د مالکیت رښتینی احساس لري هغوی به د کمال خان پر بند هم ډیر خوشاله وي، پر سلما بند هم، او نن به د قوشتېپې پر کانال هم ډیر خوښ شوي وي، او سبا ته به دې ته ورته د نورو پروژو پر تکمیل هم دومره خوشحالیږي. د قوشتېپې کانال جوړول چې نږدې 3 میلیونه جریبه ځمکه خړوبوي اسانه کار نه دی. دا تش د اوبو یو کانال نه دی، دا د سرو زرو ویاله ده. دا پروژه مونږ ته دا پیام راکوي چې که چېرته مونږ وغواړو هر څه کولی شو، د خپل په دیدګاو کې تغییر راولو، تر څو چې خپله تغییر ایجاد نه کړو څوک یې مونږ ته نشي ایجادولی. نو انشاءالله چې یو تعداد غټې پروژې چې هغه لکه څنګه چې نن قوشتېپې ته نړۍ حیرانه ده او پې تفسیری کوي، ضرورت نشته چې زه د په عظمت باندې ډېرې خبرې وکړم. انشاءالله نورې داسې پروژې به شروع شي چې هغې ته به هم دنیا دا فکر کوي چې ما ته یو کس زنګ وهلی و چې د دې فنډ امریکایان د قطر له طریق نه بیا یې افغانانو ته ورکوي او یا یې چینایان ورکوي. تاسو باور وکړئ لحظه په لحظه د هره نقطه د مالی مدیریت شوی. د کانال کې د یو ملت د صنعت، زراعت او سیاسي متانت انځور راټول دی. دا که یو لاسه یو هوډمن حکومت نه وای، ډیره سخته به وای چې د شریرو او مفتخورو ګاونډیو له لاسه داسې یوه لویه ملي پروژه بشپړه شوې وای. اسلامي امارات د تنګو اقتصادي شرایطو سره پر دې پروژې داسې چټک کار پیل کړ چې په هیواد کې څه آن په سیمه کې هم ساری نه لیدل کیږي. هر کار چې مونږ کاوه په دې باندې فکر کړی چې دا دی د دې مظلوم بیچاره فقیر ملت پیسې دي باید داسې مصرف شي چې مونږ هیڅ نه وه مسؤلیت د الله په مقابل کې ونه لرو. نو د دې پروژې تکمیلېدل او د دویم فاز شروع کول د اسلامي امارت مسؤلینو ته او ټول ملت ته د زړه له کومې نه مبارکي وایم. د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د آمو سیند کارول کیږي. د افغانستان 18 بحرونه له آمو سیند سره یو ځای تیریږي. د قوشتېپې کانال پروژه د سردار محمد داود خان په حاکمیت کې طرحه شوه او اوس یې د بشپړېدو هیلې راټوکېدلي. د قوشتېپې کانال 215 کیلومتره اوږدوالی لري چې د بلخ ولایت کلدارې ولسوالۍ د آمو سیند څخه پیل او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ پورې رسیږي. په هر ثانیه کې د 650 متر مکعب اوبو د انتقال ظرفیت لري چې 550,000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي.
سره له دې چې افغانستان د زراعتي هیواد په نامه یادېږي، خو نه یې د زراعت کېدلو او نه یې د زراعت د میکانیز کولو په اړه تر اوسه د پام وړ کار شوی نه دی. اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد د زراعت او د اوبو مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا د په عملي ډګر کې د ګامونو اخیستلو ښه بېلګه یې د کوشتېپې کانال په بڼه وینو. د قوشتېپې کانال 3 پړاوونه لري. لومړی پړاو 108 کیلومتره اوږدوالی لري چې د آمو له سیند څخه پیل او د بلخ دولت آباد ولسوالۍ ته رسیږي چې اوس کټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ویلو ده چې د قوشتېپې کانال د لومړي فاز چارې تر ټاکلې نیټې 8 میاشتې وړاندې بشپړې شوي دي. نو دغه کانال دی چې د دنیا په سطح باندې یو غټ کانال دی. نو د دې کانال په رابطه باندې زم دومره ویلی شم چې ان شاء الله د دې کانال سر ته رسېدل د موږ مقصد د ملک هغه ټول ضرورتونه ورسره رفع کړی شي او دا چې موږ دهقانانو ته بازګرانو ته او پیغام دا دی چې الحمدلله دوی کوشش وکړو چې اصلاحي شوي تخم دوی ته رسیږي، د هغه نه مسله استفاده وکړو او هغه کود استعمال شي چې هغه کود معیاري وي او په وخت باندې مسله تخم مسله وکړي. تخم د ځان لپاره ذخیره نه کړو، د دې د وجې نه چې موږ مسله تولیدات زیات شي. موږ کوشش هم دا دی چې په سږ کال باندې بزګرانو ته په خپل وخت باندې اصلاح شوی تخم ورسوو او بیا مسله د دې نه ښه نتیجه ولرو. دوهم پړاو اوږدوالی 120 کیلومتره دی چې د بلخ دولت آباد څخه پیل او د جوزجان ولایت له اقچې ولسوالۍ څخه تیریږي او د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي چې تیره ورځ د دوهم فاز د چارو د پیل پرانیسته وشوه. اصل دا خو د افغانستان داخلي مسله ده او کانال د افغانستان د امو د خپل اوبه دي او خپل مځکه ده. په دې خپل مځکه کې الحمدلله اوس تقریبا د سربند واخلې تر 108 کیلومتره پورې دا تقریبا 95% کار تکمیل شوی دی او نور تقریبا مسله که زه نور وضاحت وکړم هر یو مسله کار تقریبا 4.8% ته رسېدلی دی. نو ان شاء الله تقریبا موږ په خپل هغه کې نتیجه کامیاب یو او د دنیا سره اختلاف نه غواړو، خفګان نه غواړو، خو لیکن موږ د خپل سرچینې یا د خپل هغه نه استفاده کوو. دا موږ خپل حق دی ګڼو نو د چا ته نقصان یو چا ته ضرر په فکر کې نشته. یعنی په دومره لوړ اندازې سره او په دومره پراخه پیمانه کار او ژمنتیا سره په دغه اندازه پروژه په ټول نړۍ کې په اوس مهال جریان نه لري. البته پخوا ترسره شوي دغه کانال د کرنې په برخه کې یو انقلابي بدلون راولي او د افغانستان د زراعت له نظره د ډیر زیات اهمیت وړ ده. د دغه کانال په تکمیلېدو سره به د افغانستان د کرنې په برخه کې یو زرغون انقلاب رامنځته شي چې منګه د کابل پوهنتون کرنې پوهنځي د زرغون انقلاب د کانفرانس اعلان هم کړی ده او منګه خاص به په دې برخه کې لیکنې ولرو او ترڅو زرغون انقلاب څنګه د قوشتېپې کانال یو برخه کېدلی شي او دوی د دې بریالیتوب چې دی موږ سره مرسته کوي. له ټولو نه مهمه موضوع په زراعت کې د غذایي امنیت ده یا فود سیکیورټي. د دغه کانال په جوړېدو سره به فود سیکیورټي یا غذایي امنیت په پوره معنا سره په افغانستان کې تامین شي. البته افغانستان د زراعت له نظره د غذایي موادو تولید له نظره خودکفایي ته به دې کانال په تکمیلېدو سره ورسیږي او دا غټه خالیګاه چې موږ اقلا د غنمو په برخه کې لرو چې هر کال 2 تر 3 تر 4 ټنو غنمو پورې موږ له بهرنیو هیوادونو څخه واردوو. هغه کې به دا ستونزه حل شي او بالاخره به د موږ هغه مختلف وګړي چې مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې دي
او د غذایي امنیت له کبله ستونزې لري په دې سره به حل شي. دریم پړاو پر زراعتي ځمکو د فرعي کانالونو د تقسیم دی چې لومړی پړاو یې بشپړ او د پاتو دوو پړاوونو لپاره یې 15 کاله وخت په نظر کې نیول شوی دی. همدارنګه دغه کانال په عملي کېدو سره یا دغه ځمکو په آبادېدو سره به یو اجتماعي بدلون هم شاهدان اوسو. دا چې یو ډېره لوی اقتصادي پروژه ده. زمونږ د ټولو هیوادوالو په ژبه باندې د دې کانال صفتونه جاری دي. دا خپله یو اجتماعي بدلون نتیجه ده او په دې سره به د منګه بزګران د منګه وطنوال هغه د خوشحالي احساس د دوی د چې موافق دغه مخالف ده په نړۍ کې څومره افغانان دي د دې کانال ته ډیر زیات خوشبینه دي. همدارنګه د دې کانال چاپیریالي ګټې به ولري. د منګه دغه اندازه ځمکې چې ټاکل شوې د همدې قوشتېپې کانال په واسطه باندې خړوبې شي دا دشتي ساحه ده. هغه ساحه ده چې ډیر کم نباتات لري، ډیر کم بوټي لري. د دې ځمکې په اصلاح سره د دې بوټو په اصلاح سره به دلته ګڼ شمېر نباتات رامنځته شي چې هم به هغه ایکوسیستم، هم به تنوع د حیواناتو د نباتاتو رامنځته شي او هم به خاوره وساتل شي، هم به محیط چې که چیرې زیر شو د شمال سیمه یو دوامدار طوفاني حالت لري چې په کال کې یو ځل یا څو ځلې تکراریږي چې هغه هوا ګرجنه کوي. علت یې د همدغو دشتو شاړه پاتې کېدل دي. نو په دې آبادي سره به حیوانات او نباتات او همدارنګه د اکسیجن تولید، د اکسیجن تصفیه، د غذا تولید، د مختلفو ډولو حیواناتو رامنځته کېدل به هلته وچی چې دا به چاپیریال ته هم یو لوی ګټه ولري. د قوشتېپې کانال د کرنیزو چارو باندې د ښه اغیزې ترڅنګ پر اقتصادي وضعیت هم ډیر ښه تاثیر درلودلی شي. راځئ وګورو چې دغه ستره ملي پروژه په راتلونکي کې د اقتصاد له پلوه زموږ لپاره څومره ګټوره ده. خوشبختانه زموږ الحمدلله اوس د ملي بنیادونو په جوړېدو باندې مصروفه شوي. د اوسني نظام لپاره به دا ډېره غټه لاسته راوړنه شي. دوی داسې د اقتصاد د اساساتو لکه پیل زیربنا د په دې چارو باندې شروع کړې ده او انشاءالله موږ به ډېر زر د قوشتېپې کانال په سرته رسېدلو سره، جوړېدلو سره نور له اقتصادي انحصاراتو د سیمې د ممالکو خلاص او دا په اقتصادي لحاظ باندې کافي زیات ارزښت لري. موږ به د اقتصادي ارزښت کومه برخه درته وایي. دا خو خوشبختانه د کار د زمینې نه نیولې تر د اوبو د مدیریت پورې، د اوبو له مدیریت نه نیولې تر داخلي تولیداتو حمایې پورې او موږ به انشاءالله د دې کانال په سرته رسېدو سره او عملا د دې نتایج کله ترلاسه کوو موږ به نور انشاءالله له وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد باندې بدلیږو. نور به په دې هیواد کې خلک په دې باندې د دې هیواد نه وځي چې کار نشته. د دې کانال په سرته رسېدو سره به زموږ په میلیونه او په زرګونو په سلګونو ځوانان په کار مصروفه کېږي او دوی به نور د نورو هیوادو له احتیاج نه خلاصېږي. په مجموع کې د قوشتېپې کانال به وکړلی شي چې انشاءالله د دې هیواد 500 میلیونو وګړو ته اوله غذایي مواد په اختیار کې ورکړي شي. موږ لپاره دغه کافي زیات دی او دا به موږ وکړلی شو چې سیمې ممالکو ته صادر کړو. د قوشتېپې کانال ګټې: د اوبو مدیریت. افغانستان به د غنمو په لحاظ پر ځان بسیایه شي، آن صادرونکی هیواد بشي. د کانال په مځکو به سلګونه بیلابیل زراعتي فارمونه جوړ شي او اوبه به مو په سمه توګه مدیریت. زراعت به صنعت ته خام مواد په اختیار کې ورکړي او صنعت به لا نور مسلکي کارکوونکي جذب کړي. د داخلي ضرورتو زیات تولید شوي تولیدات به د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړلی شي چې د صنعت له پیاوړتیا سره به مو د ترانسپورت عصري او له یاد ادرس څخه به مو ملي عواید لا زیات شي. له نړیوال تجارت به خارجي نړیوال اسعار ترلاسه کړو. د هیواد د تادیاتو بیلانس به مو مثبت او د لا زیاتو انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره به سرچینې په اختیار کې ولرو. افغانستان باندې یو هیواد چې تقریبا اقتصاد په زراعت باندې متکی ده، داسې یو هیواد ته داسې غټې پروژې ډېر حیاتي ارزښت لري. موږ سیندونه یو له هغه مهمو اقتصادي فکتورونه دي چې د یو ملک په اقتصاد کې ډېر رغنده رول لوبولی شي. نو د موږ خوشبختانه دغه اوس په دې پروژې باندې کار روان ده. نو چون موږ یو زراعتي هیواد یو، موږ به کافي اوبه ولرو
مځکې د موږ په شمال ولایت کې د موږ مځکې ډېرې حاصلخیزه مځکې دي، ولې متاسفانه د اوبو کمبود سره موږ مخامخ یو. نو د دې پروژې په عمل کېدا سره به موږ کافي اوبه ولرو، له دغه مځکو نه به د شاړو مځکو نه به ډېر ښه استفاده وشي، د خلکو فاميلي اقتصاد به قوي شي او په کل کې به د اقتصادي وضع ټول ملک سره ښه شي، اقتصادي رشد سره به دا کومک وکړي. نو دا داسې پروژې د موږ لپاره چې موږ په اقتصاد باندې متکی، د موږ اقتصاد په زراعت باندې متکی ده، دا به ډېر غټ نوي ده او ډېر ښه زیری وي. قوشتېپې کانال د سرته رسیدلو سره به نور د موږ د سیمې د هیوادو له احتیاج نه خلاصېږو، هغوی سره به لکه سیالان مخ ته ځو، دلته به یو اقتصادي ثبات رامنځته کېږي چې خپل اقتصادي ثبات او د کار زمینې رامنځته کېدل به د موږ په اجتماعي ثبات او سیاسي ثبات باندې تاثیر ولري. دلته به د ډیرو ملکونو سره زموږ ګټې مشترکې کېږي. په مجموع کې زموږ خلک په خپلو متخصصینو باندې نسبتا کم اعتبار کوي چې قوشتېپې کانال دا ثابته کړه چې موږ انجینران کولی شي په ملي او بین المللي او د اسیا په سطحه باندې غټې پروژې هم ډیزاین هم تطبیق او هم هغه مطلوبې نتیجې ته ورسوي چې موږ لپاره کوم ټارګېټ او هدف دی. نور به دې انجینرانو له برکته زموږ مریضان به نور د سیمې ممالکو ته نه ځي، نور به دوی په خپلو ډاکټرانو اعتبار کوي، لکه څنګه چې په قوشتېپې کې ثابته کړه دغسې به موږ په ټولو برخو کې انشاءالله ثابتوو چې په اقتصادي لحاظ باندې موږ ښې طرحې جوړولی سو، تطبیقولی سو، په صحي لحاظ باندې موږ ښه خدمات عرضه کولی سو، او دغسې په تخنیکي لحاظ باندې چې دا اوس ماشاءالله زموږ هغه پیاوړي د اول خط مبارزین انجینر صاحبان عملاً هغلته لګیا دي او اوس خلکو ته ثابته کړله چې موږ د اسیا په سطحه موږ د نړۍ په سطحه غټ غټ بنیادونه جوړولی سو او د هغو نتایج ترلاسه کولی سو. د قوشتېپې کانال د افغانستان لپاره خورا زیات کرنیز اهمیت لري او په سیمه کې به د کرنې په ملاتړ او وده کې مهم رول ولوبوي. د اوبو د لیږد لپاره د خپل پراخ لاسرسي او ظرفیت سره به دغه کانال د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې د پام وړ مرسته وکړي. همدارنګه د مختلفو نباتاتو د کرنې او د مختلفو غذاګانو د رامنځته کېدلو په وسیله به موږ کافي مقدار هغه خواړه ولرو چې هغه کافي مقدار غذایي مواد لري چې هغه کې به غوښه هم شامله وي، هغه کې به هارټیکلچري نباتات هم وي، سبزي به وي، میوه به وي او مختلف قسمه نباتات وي. نو په مجموع کې دغه کانال یو لوړ اقتصادي ارزښت لري. په دې سره به د افغانستان جی ټي پی هم لوړه شي، د افغانستان زراعت به هم ورسره پیاوړی شي او په مجموع کې به د موږ د خلکو په اقتصادي ژوند کې یو د سترګو وړ بدلون رامنځته کړي. د دغه کانال لومړنۍ موخه د نږدې 1550,000 هکتاره کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو چمتو کول دي. د خړوبه شویو مځکو دا پراخه ساحه به په سیمه کې د کرنیزو محصولاتو د ملاتړ په توګه بدله شي، د خوراکي توکو تولید ته به وده ورکړل شي او د خلکو لپاره به د خوړو خوندیتوب تضمین کړي. د قوشتېپې کانال یو له مهمو ګټو څخه د پام وړ ظرفیت او پراخوالی دی. د اوبو دغه باوري سرچینه به کروندګرو ته دا توان ورکړي چې د کال په اوږدو کې فصلونه وکړي چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او د ژوند د ښه والي لامل وګرځي. اصل زه خو دا باور لرم چې اوس هم الحمدلله زمونږ د غنمو تولیدات زیات شوي دي او په آینده کې زه په دې امید یم چې دا تولیدات به د قوشتېپې د کانال سره موږ به صادرات ولرو او واردات به ختم شي او موږ به انشاءالله د غنمو او د نباتاتو یا مسله د هغه دانې خوبیات انشاءالله خودکفا شو. زمونږ د ملي شرکت سره ونډه موږ په ګډه باندې په طرحې باندې او په کمپلیکسو جوړول باندې ګډ باندې مسله لګیا یو. الحمدلله مفاهمه شته ده، نو امید شته چې په دې هماهنګۍ سره موږ مسله ښه نتیجې ته ورسېږو. د قوشتېپې د کانال له لارې به وچې او شاړې ځمکې په تولیدي کرنیزو ځمکو بدلې شي. په سیمه کې به کروندګرو ته دا فرصت ورکړي چې د بیلابیلو فصلونو په شمول د غنمو، وریژو، وربشو، جوارو، میوو او سبزیجاتو کښت وکړي چې په دې سره به کرنیزه تنوع رامنځته شي، د خوراکي توکو باثباته تولید به تضمین شي
او د کرنې پر بنسټ د صنعتونو او د ارزښت اضافه کولو، اقتصادي ودې او د کار فرصتونو ته وده ورکړي. افغانستان هیواد په خاص ډول نظام یې اوس په هغه حالت کې دی چې له اقتصادي بندیزونو سره مخ دی، اقتصاد ضعیف دی. په همداسې یو ضعیف اقتصاد کې او هم په همدارنګه اقتصادي بندیزونو کې چې ستا خپله شته سرمایه دې د بل چا په واک او اختیار کې وي بنده وي، همدارنګه تجارتي بندیزونه وي در باندې، ډیپلوماسي دې بنده وي، بندیزونه وي در باندې، ان دومره بندیزونه وي چې په فیسبوک کې د خپل هیواد یو مثبت تاثر یا مثبت فعالیت نشي نشرولی. د دومره ډیرو بندیزونو باوجود بیا داسې یو ملي کانال پرانیستل، دغه کار مخ ته وړل، هغه شروع کول په دومره کمو امکاناتو باندې، واقعا دا یو ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. ډیر جامد اعصاب به وي، ډیر جامد افکار به وي چې هغوی به دغه شی مثبت نه ارزوي یا به مثبت نه مني. یقینا دا یو د ستاینې وړ کار دی. موږ خپله ډیر د خوښۍ احساس کوو او زما په اند او فکر سره ټول افغانان هغه که په هیواد کې داخل دي که بهر دي هغه ډیر د خوښۍ احساس کوي. د کوشتیپې کانال په جوړښت سره به موږ له یو طرفه هغه د زراعت په برخه کې چې د غلجاتو یو څانګه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، یعنې دا مهال ان هغه د خوراک اوړه جوار مو له بهره څخه راوړو، دغه ستونزه به زموږ حل سي. ورسره په اقتصادي لحاظ به موږ وکولی سو چې کله مو همدغه غلجات ډیر سي بل هیواد ته بیا واردوو، هغوی ته به ورکوو، یعنې ډېرې ستونزې به زموږ سره حل سي انشاءالله. له بل طرفه دا په ذهني لحاظ هم یو ډېر ښه خبر دی او ښه موضوع رامنځته سوې ده چې له هیواده تللي افغانانو ته هم یو قسم نه یو قسم انرژي ورکوي. په هیواد کې دلې له شته افغانانو ته دغه مثبت انګیزه ورکوي چې هغوی په دې فکر او مفکوره باندې جوړوي چې واقعا دلته یو برلاسی حکومت موجود دی، یو صادق او د مخلصینو یو مجموعه ده دغه نظام چې په نتیجه کې د هیواد مثبت کارونه راپورته کیږي او مخ ته ځي، او منفي کارونه چې هغه به په اصطلاح باندې غلا وه، په اصطلاح غلط نظري وه، اداري فساد و، په اصطلاح باندې بعضې نور خبرې وې، هغه له منځه ځي. یعنې دا په کل کې یو ښه کار دی او ډېر ښه کار دی. یعنې ما ته خپله شخصا ډېره یو مثبته انرژي او انګیزه راکوي. د افغانستان د مظلوم ولس لپاره په دغه ملي پروژه کې هم کاري زمینه برابره شوې او هم کولی شي د خپل هیواد په مقابل کې خپل ایمانی او وجداني دنده ادا کړي. د ځینو ځوانانو تګ بهرو هیوادونو ته او د خلکو د خبرو پر غولېدو سره دوی له داسې ډول ستونزو سره مخ کیږي چې بیا یې هیڅکله هم نه هیریږي. راځئ چې د هیوادوالو نظرونه واورو چې د دغه ملي او ستر کانال په هکله څه وینا لري. دا یو د زراعت لپاره یو مهم کار دی. دلته که چېرته زمونږ اوبه مهار شي، زمونږ به زراعتي محصولات زیات شي. د غنمو په بخش کې، د زراعت په بخش کې واقعا دا یو لوی انقلاب منځته راوړي تر څو زمونږ هیواد په د بساینې د خپل د زراعت په بخش کې په خودکفا هیواد شي. نو د دې لپاره ډیر مهم دی، ډیر اړین دی ځکه زمونږ اوبه مهار شي او دا په زراعت کې مصرف شي. واقعا چې زه دونه خوشحاله یم چې هغه د خپل خوشحالي اظهار نشم کولی، ځکه زمونږ اوبه مهار شولې، هغه اوبه چې زمونږ نشوی کولی چې هغه مصرف کو، هغه مهار شولې راغللې او د افغانستان د خودکفایۍ، د افغانستان د بډاینې لپاره هغه مصرفیږي، د زراعت لپاره مصرفیږي، زمونږ د بزګرانو لپاره مصرفیږي. نو واقعا دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی او موږ د دولت نه نوره همداسې هیله لرو چې زمونږ هغه اوبه چې زمونږ استفاده نشو ځینې کولی هغه مهار کا او د خپلو بزګرانو د خپلو هیوادوالو دپاره هغه دغو دپاره کار وکړه. باید موږ ځوانان سره منسجم شو، د علم دپاره کار وکړو، د تخنیک دپاره کار وکړو. موږ باید هغه مشکلات چې نن په افغانستان کې اقتصادي مشکلات همدغه ځوانان کولی شي که چیرې یو لاس شي، یو ځای شي، د افغانستان دغه مشکلاتو څخه ایستلی شي. کانال قشتپه یک کانال ملی در سطح یک کشور است. یک کانالی که به سطح یک کشور ساخته میشه اهمیت خیلی فراوان داره، نه تنها مربوط به ولایتی که مثلا کانال قشتپه ساخته شده بلکه به تمام کشور که 34 ولایت افغانستان است اهمیت زراعتی و اقتصادی داره. اهمیت زراعتیش
زمین هایی که قابل کشت نیست را ما قابل کشت میسازیم. آبی که مثلا بیهوده روان است به دیگر کشورهای همسایه بدون کدام مثلا پرداخت ما را قابل چی بکنیم از او استفاده میکنیم در زراعت ما مثلا پیشرفت بکنه. ما از طریق زراعت خودکفا باشیم دیگه محتاج به دیگر کشورها نیستیم. از این خاطر ما اهمیت خیلی فراوان داره، یعنی قابل گفتن نیست اهمیت کانال قشتیپه. جوانان ما پیام ما است که درک بکنن شرایط زحمت بکشن. واقعا بعضی جوانا من میبینم هیچ احساس مسئولیت در قبال خودش نداره، حتی وطن در قبال خودش نداره. پیام ما به جوانایی است که احساس مسئولیت بکنن، بپذیرن زحمت بالای خود، به خاطر که به وطنشان در آینده خدمت کرده بتونن. اظهار بسیار خوشحالی دارم من حیث یک مؤسسه پانزه زراعت نسبت به این پروژه که عملی شده در کانال قشتیپه که بسیار ساحات وسیع به خاطر زراعت یا به خاطر ایجاد کار در قشر جوان یا در قشر افغان، به خاطر ارائه که بتانن آنمو عاید روزانه خود به دست بیارن و یا بتانن که روزگار خود بالاخره پیش ببرن. بسیار یک زمینی کاری وسیع ایجاد شده، چون بسیار ساحتی بود که واقعا سخت به خاطر زراعت اونجا زمینه مساعد بود، تنها آب وجود نداشت. دیگه بسیار یک خدمت بزرگی است، چون کشور ما یک کشور زراعتی است و تمام عایدات یک کشور وابسته به زراعت است. خوشبختانه که کار ایجاد کردن و با امید از اینکه ایرا دیگرها باز دوباره مزاحمت نکنه یا مانع نشه که باعث بند شدن آب شه و پس دوباره مردم ما محروم شه از این عایدی که برایشان میاد. یک پروژه بسیار بزرگ، بسیار یک پروژه کلان و بسیار عایداتی برای کشور است. طوری که ما و شما میدانیم همگی افغان ها گندم بسیار زیاد استفاده میکنند و با آوردن آب از کانال قشتیپه ما و شما قادر به هستیم که گندم زیادی را در دشتایی را که پوشش میده تولید بکنیم و نیاز به واردات گندم از کشورهای همسایه مثل هندوستان و قزاقستان و تاجیکستان و همچین جاهای دیگه ما و شما ضرورت ما بسیار زیاد مرفوع میشه و انشالله که یک نوآوری برای مردم ما و شما هستند که همچون کانال‌های را در آینده باز هم دولت با کمک مردم انشالله بسازه تا که مردم ما و شما به خودکفایی برسند. از دولت از عملی کردن همچون پروژه هایش بسیار راضی هستیم و انشالله که خداوند بازم توفیق بده همچون کانال هایی را و همچون برنامه هایی را در آینده بازم داشته باشه تا که مردم ما و شما وطن ما و شما به پای خود ایستاد شه و به خودکفایی برسند. کانال قشتیپه یک کانال ملی است که فعلا موضوعش بحثش روی هر میز و هر خانواده در هر خانواده زیاد میشه و ما من حیث یک جوان و من حیث شهروند افغانستان بسیار زیاد خوشحال هستیم از اینکه میبینیم که اقتصاد افغانستان رو به رونق است و آستاستا افغان‌ها و مخصوصا در عرصه اقتصاد و زراعت به خودکفایی میرسند و این کانال یکی از کانال‌های بزرگ و پروژه‌های بزرگ ملی حتی به سطح منطقه و آسیا گفته میتونیم که در حدود چهارمین پروژه بزرگ آسیا فعلا که روی دست است. فعلا اینمی کانال قشتیپه است که بسیار زیاد مردم ما شما هم در این مورد خوشحال هستند و ما هم خوشحالی خود اظهار میکنیم. خب من به صفت یک افغان احساس خوشی میکنم و احساس افتخار میکنم بعد از چندین سال که کسایی که در رأس حکومت‌های ما بودن دیگه در سر از این موضوع کار میکردن و خوشبختانه که دیگه اواخر کارایش رو برا شده. یعنی ما فعلا میتونیم که از فواید کانال بزرگ استفاده بکنیم، بل خصوص به خاطر زراعت مردم افغانستان، چون میفهمیم کشور ما یک کشور زراعتی است دیگه. فوق العاده خوشحال هستیم، شکر که بخیر به این موفقیت نایل شدیم. پیام با جوانانی که بیرون از کشور میرن امی است که ما و شما من حیث افغان ها من حیث یک مردم بسیار غیور و با غیرت شناخته شدیم و ما باید کار نکنیم که کشور را ترک بکنیم و چشم به جیب مردم خارج باشیم، چشم به جیب کفار باشیم، بلکه ما باید کار بکنیم که در کشور خود ما سرمایه گذاری بکنیم، کار بکنیم که کشور افغانستان را به افغانستان 30 سال و 40 سال پیش تبدیل بکنیم. یعنی افغانستان را به افغانستان مترقی، صنعتی، زراعتی و یک کشور متمدن به طوری که تمدن ما در دنیا شناخته شده باید دوباره معرفی بکنیم. این پروژه کانال قشتیپه یکی از گام های موثر و مثبت در کشور ما است.
ما قبلا کشور زراعتی بودیم ولی زمینای ما خشک و بیابان و کویر بودن، ولی با ایجاد همین کانال قوشتیپه کشور ما امکانش هست که بره به طرف سرسبزی و به طرف کشاورزی و به طرف نوآوری و همین شکل از حالت وابستگی به حالت مستقل بره. مثلا قبلا ما کشور ما زمین گندم و آرد از بیرون کشورهای قزاقستانی وارد می‌کردیم. حالا نیاز نیست که ما بریم بعد از ایجاد این کانال ما از کشورهای خارج بگیریم. ما میتونیم از کشور خود ما کشت و زرع کنیم و با وجودی که ما نیازمندی‌های خود برای رفع بسازیم، بر علاوه میتونیم به خارج هم صادر کنیم. ما برای جوانان کشور ما این است که فعلا کشور ما در وضعیت مناسب قرار نداره و فعلا کشور ما بر همین نونهالان و جوانان ضرورت دارد تا این کشور بسازه. په لومړي قدم کې ډېر خوښ یم چې د قوشتېپې کانال شروع شوی دی او کارونه تر ډېره حده پرمخ تللي دي. زه څرنګه چې زه د اقتصاد یو محصل یم، نو کوم معلومات چې زه لرم د قوشتېپې کانال د افغانستان د اقتصاد پرمختګ لپاره یو له مهمترینو او اړینترینو پروژو څخه ده چې وروسته له ډېرو کلونو موږ په افغانستان کې یوه باثباته او په راتلونکي کې د خورا ګټو زیات پروژه چې پرمخ تللې ده هغه د قوشتېپې کانال دی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان 15 سلنه خلک د زراعت په برخه کې په کار مصروف دي او د 4 حصو نه 3 حصې د افغانستان داسې ځایونه شته چې هغه د زراعت لپاره مساعد دي، یعنې کولی شي چې په هغوی کرهڼه وکړو. بالکل یوه ډېره ښه پروژه ده چې دغو مفاد به په راتلونکي کلونو کې انشاءالله موږ به ووینو او یوه پرمختیایي پروژه ده او د خصوصا د زراعت په برخه کې د اوبو د مدیریت په برخه کې یوه ډېره ښه پروژه ده. د ځوانانو لپاره مې دا پیغام دی چې مه پرېږدئ چې بهرني هېوادونو ته لاړ شو. که چېرته که هر څومره لرې هېوادونو ته لاړ شو، نورو هېوادونو ته لاړ شو، افغانستان پرېږدو، د موږ ټول حیثیت په خپل هېواد کې دی. راشئ ځوانان ټول شو، یو بل ته لاس ورکړو، خپل ملت ته او خپل هېواد ته لاس ورکړو، خپل حکومت ته لاس ورکړو تر څو خپل هېواد په خپله جوړ کړو. هېڅوک د بهر نه راځي چې د موږ هېواد جوړ کړي. په د تېرو 20 کلونو کې 25 کلونو کې بهرنیان په مختلفو بهانو راغلل. دوی بهانې دا وي چې موږ افغانستان درته جوړ کړو. هغه تاسو ته معلومه ده چې وی نه شوی کولی. نو راشئ ټول یو بل ته لاس ورکړو، د متخصص او هغه خلک چې وړتیا لري، علمي وړتیا لري، متخصص خلک وي، د هغو نه په خپلو ځایونو کې ګټه واخلو. افغانستان داسې هم نه دی چې متخصص کسان نه لري. په مختلفو سکتورونو کې، مختلفو برخو کې متخصص کسان لري، هغه د کار وړ کسان لري. راشئ یو بل ته لاس ورکړو، د خپل هېواد د پراختیا دپاره لاس بډ وهو او کوم خلک چې متخصص دي په هغو ځای کې دوی ته د موقع ورکړو چې خدمت وکړو. ډېر داسې خلک شته په دې هېواد کې چې دوی د افغانستان ته د خدمت تږي دي، خو دوی ته کوم فرصت په لاس نه دی ورغلی، او کومو کسانو ته چې فرصت په لاس نه دی ورغلی دوی د نه مایوسه کېږي. انشاءالله وخت به یې راشي، فرصت به یې راشي چې دوی هېواد ته خدمت وکړي. او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې په خپلو محصلین په خپلو زده کړو کې کوښښ وکړي تر څو د افغانستان لپاره یو مثبت ګام پورته کړو. د قوشتېپې کانال د افغانستان د اوبو د مدیریت تر ټولو ستر ګام په ګران افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، سیاسي او ټولنیز ثبات په هیله